بونژور compatriots یا سلام وطنوالو. نوی درس ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې سره د پنځم درس. دوستانو، په پنځم درس کې موږ تاسو دا زده کوو چې سبجیکټ څه ته ویل کیږي. صحیح ده؟ سبجیکټ یا په فرانسوي کې ورته څه وایي؟ سوژه. که چیرې مسکولیني یعنې نارینه یي، هغې ته ام مخې ته کېښودل کېږي، داسې قوسو منځ کې. دا زده کوئ. او که چیرې فیمینن نو داسې قوس منځ کې به څه شی کېښودل کېږي؟ اف کېښودل کېږي، یعنې فیمینن، مؤنثه. صحیح ده؟ نو د نه مخکې چې درس شروع کړو ملګرو، که چیرې چینل ته نوي یاستئ ځان سبسکرایب کړئ تر څو چې نوی درسونو نه تاسو ګټه واخلئ. او که چیرې پخوانی خلک یاستئ نو لایک کړئ، شیر کړئ، خپل انتقاد، پیشنهاد، نظریات ولیکئ. زه ستاسو په چوپړ کې یم. که چیرې کوم ځای کې تاسو سوال نه حل کېږي پوښتنه کوئ شئ. نو زه خپل کوشش تر نهایي حده پورې کوم، آخري حده پورې کوم چې ټکی په ټکی تاسو ته هره موضوع په واضح او په ښه طریقه تشریح کوم او تاسو ته ښه صحیح هر څه، مطلب دا چې په هر څه پوره تاسو پوه کړم. نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ دغه درسونو نه راضي او خوشحاله اوسئ. نو راځئ چې نوی درس سره شروع وکړو ملګرو. دا نننی درس زموږ تاسو چې کومه چې ما تاسو ته ویلې د درس په شروع کې چې سبجیکټ نه مطلب دا ده چې ضمیر. ښه ملګرو، موږ تاسو په خپل ژبه کې باید په هر څه پوه شو، د هغې نه بعد به مخکې تللی شو که نه. نو دغه موضوع دپاره ما تاسو ته اولین موضوع چې اخیستې ده هغه څه ده؟ هغه سبجیکټ ده یا ضمایر ده. صحیح ده؟ یا ضمیرونه ورته وایي. نو دغه ضمیرونه هغه کلمې دي چې موږ تاسو استفاده کوي په ورځنۍ مکالمه یا په ورځنۍ خبرو کې. د مثال په توګه کله چې زه وایم زه درس وایم، نو زه چاته ګوته نیسم؟ زه خپل ځان ته ګوته نیسم. دغه زه چې دلته ما وویلې دا یو ضمیر شو زما دپاره. که چیرې زه وایم ته یا تاسو، مطلب دا ده چې زه ګوته تاسو ته نیسم. که چیرې کوم ښځه یا کوم نارینه یا کومه ډلې ته ګوته نیسئ نو دغه شیانو ته څه وایي؟ زموږ تاسو په ژبه کې ضمیر ویل کېږي. نو خدای دې وکړي چې تر دغه ځای پورې ستاسو ښه صحیح ماغزه په ده خبرو باندې خلاص شوی اوسېږي. اوس به زه تاسو په دې پوهېږم چې فرست پرسن یا لومړی کس چاته ویل کېږي؟ لومړی کس هغه چاته ویل کېږي چې هغه خبرې کوي. صحیح ده؟ د مثال په توګه زه اوس خبرې کوم، زه لومړی کس یم. لومړی کس کله یوازې یو کس کیدی شي، کله هم زیات کسان کیدی شي. که چیرې یوازې یو کس اوسیږي هغه ته زه په انګلیش کې ورته څه وایي؟ آی، او په فرانسوي کې ورته څه وایي؟ ژ. سمه ده؟ اوس که چیرې موږ یوه ډله اوسیږو او موږ خبرې کوو نو بیا د یو کس نه خو زیات شو که نه، نو په هغه حالت کې څه استفاده کیږي؟ موږ یا مونږ. صحیح ده؟ موږ او یا مونږ. صحیح ده؟ نو په انګلیش کې ورته څه وایي؟ وی. او په فرانسوي کې نو. بیا د خلاصه د دغه موضوع به زه تاسو ته ووایم چې کله زه هم لومړی کس یادونه کوم نو هغه څوک ده چې خبرې کوي. بس دا خپل موضوع ته وسپارئ او خلاص. اوس دوهم کس یا دوهمي کس چې څوک موږ تاسو مخامخ ناستي او زموږ تاسو خبرې ته غوږ نیسي، هغې ته دوهم کس ویل کېږي. یا د مثال په توګه زه به تاسو ته داسې ووایم چې زه اوس خبرې کوم او تاسو ما ته غوږ نیولی، نو تاسو دوهم کس یاستئ. صحیح ده؟
یا د مثال په توګه چیرې یو کانفرانس ده یا د مثال په توګه استاد خبرې کوي او کوم شاګردان چې ورته غوږ نیسي نو استاد به لومړی کسي چې دا ده او شاګردان به دوهم کسي چې دا ده. خدای دې وکړي چې په دې موضوع ښه صحیح تاسو پوه شوي اوسېږئ. اوس په پښتو کې دوه رقمه موږ تاسو لرو چې یو ته ده او بل تاسو ده. کله چې ته وایې په انګلیش کې ورته یو ده. یو البته په دواړو حالاتو کې رسمي او غیر رسمي کې استفاده کېدی شي. خو که چیرې فرانسوي ته ځئ نو په فرانسوي کې که چیرې غیر رسمي خبرې کوئ چو به وایئ. چو او یا تو هم ویلی شئ. صحیح ده؟ اوس که چیرې د یو کسونه زیات اوسېږي د مثال په توګه تاسو یو ځای کې ولاړ یاستئ شاګردانو ته درس ورکوئ د مثال په توګه یا مثال د خبرې یو کانفرانس کې ولاړ یاستئ او نورو خلکو سره خبرې کوئ نورو خلکو ته هدایت ورکوئ یا یو موضوع باره کې خبرې کوئ او هغه دوی هغلته یادونه ترې کوئ نو هغه ځای کې به تاسو کومه څه استفاده کوئ تاسو صحیح ده نو هغه کې کومه څه ویل کېږي په انګلیش کې یو او په فرانسوي کې وو ملګری بیا هم د پخوا په شان دی زه تاسو نه دا غوښتنه کوم کله چې زه دغه کوم کلمې څو ځلې تکرار کوم مهرباني وکړئ خیر ده ما پسې تکرار وکړئ ستاسو ژبه به پرې رو شي ستاسو ژبه به پرې عادت شي او تاسو ته به انشاءالله مشکلات نه پیدا کیږي. ښه نو په خلاصه توګه به زه تاسو ته ووایم کله چې دوهم کس یا سیکنډ پرسن ته ګوته وشوه هغه څوک ده چې هغه زموږ تاسو خبرې ته غوږ نیسي دا دوهم کس ده. اوس درېیم کس یا درېیم کس ته راځو چې هغه څوک ده. درېیم کس هغه کس ته ویل کېږي چې موږ تاسو د هغه په باره کې خبرې کوو خو هغه زموږ تاسو ترمنځ نشته. صحیح ده؟ کس زموږ تاسو ترمنځ نشته او د هغه په باره خبرې کوو. د مثال په توګه دلته به زه هم یو ټوقي وکم تاسو سره کېدای شي تاسو د یو چا په باره غیبت کوئ دوه ملګري سره ناست یاستئ درېیمی کس په باره غیبت کوئ صحیح ده که نه نو دغه درېیمی کس دته تھرډ پرسن ویل کېږي په انګلیش کې په فرانسوي کې ورته troisième personne درېیم کس یا درېیمګړی موږ تاسو په پښتو کې هم لرو که نه درېیمګړی نو دا درېیم کس ده چې په پښتو کې ورته څه ویل کېږي هغه د نارینه دپاره موږ تاسو استفاده کوو که نه چې په انګلیش کې ورته څه وایي هی او په فرانسوي کې ورته څه وایي ال د هغه نه وروسته موږ تاسو څه لرو هغې کله ناکله موږ تاسو ښځینه ته استفاده کوو که نه په انګلیش کې ورته څه وایي شي په فرانسوي کې ورته څه وایي ال ښه بیا هم یو بل څه چې موږ تاسو سره ده هغه وایو که نه هغه اټ ده که چیرې موږ تاسو پام کړئ په مکتبو کې په سکولو کې په افغانستان کې موږ تاسو دا لوستی و چې بیزان شیانو ته موږ تاسو اټ استفاده کوی شو که نه خو دا مهمه نه ده چې ځان ته هغه بیزان اوسیږي موږ تاسو انسانانو ته هم اټ استفاده کولی شو صحیح ده نو دغه اټ کله ناکله موږ تاسو دا د سړي او یا د نارینه ضمیر ورته استفاده کوی شو کله ناکله دا ورته استفاده کوي چې څه ورته وایي سمه ده د هغه نه وروسته کوم څه چې موږ تاسو سره دلته موجود ده هغه دی پاتې شو دی نو دلته موږ تاسو څه لري دوی صحیح ده که نه کله ناکله موږ تاسو که داسې یو
که چیرې تاسو پام یې کنه موږ تاسو ځینې جملو کې وایو دوی ناوخته راغی، دوی خپل کار په خپل وخت نه کوي. صحیح ده؟ نو دلته په انګلیش کې دا دوی ته څه ویل کیږي؟ دی. په فرانسوي کې لکه ما تاسو ته پخوانی درس کې هم ویلو، اوس هم وایم چې کله نارینه ضمیر مخې ته اس کېدی جمع کیږي او کله د ښځینه نوم وبخئ ضمیر مخې ته اس کېدی دا هم جمع کیږي. نو تلفظ یې هماغه پخوانی تلفظ ده، څه فرق پکې نه راځي، صرف د جملې په لیکلو کې به تاسو اس مخې ته ایږدئ. نو چا چې درس یې لوستی، چا چې هغه ستاسو خط لولي، هغه په دې پوهیږي چې دا د یو کس نه زیات کسانو په باره کې خبرې کوي او نارینه ده. او کله چې هم دا ضمیر په کارول شوی اوسیږي نو هغه څوک چې ستاسو خط لولي هغه پوهیږي چې دلته کوم موضوع یا کومې خبرې چې کیږي هغه د ډیرو ښځینو په باره کې شوی ده. صحیح ده؟ نو تلفظ یې عین شی ده، ال او ایل. نو په خلاصه توګه ما تاسو ته البته دلته په پښتو کې تاسو ته هم معناګانې لیکلې ده. صحیح ده؟ او په دری کې هم شته. نو دري ژبو لپاره بیل درس ده، بیل سیریز ده، هغه دوی کولی شي چې خپل درس په دري ژبه وګوري او څوک چې په پښتو خوښ او یا پښتو ژبه یې ده هغه کولی شي چې په پښتو خپل درس تعقیب کړي. نو راځئ وړاندې ځو چې نور څه ده. بیا هم د پخوا په شان دلته وګورئ le pronom personnel یعنی personal pronouns یا شخصي ضمیرونه. صحیح ده؟ شخصي ضمیرونه اوس ما تاسو ته دلته دوه کټګوري جوړ کړې ده چې هغه سینګولر او پلورل ده. موږ تاسو وایو کنه چې مفرد او جمع. مفرد جمع نه مطلب دا ده چې که چیرې یو ځای کې یو کس اوسیږي هغه مفرد ده کنه، یوازې ده. او که چیرې د یو کس نه زیات اوسیږي هغه بیا جمع ده کنه. مثال د خبرې یوه جنۍ یو ځای کې ده هغه یوه ده کنه، یوه مو ویلې. او که چیرې د یوه نه زیات اوسیږي هغه یوه ډله ده کنه. د یو نه چې دوه شو هغه ډله شوه کنه، نو هغه ته بیا یو استفاده کوی نشي کنه، دوه جنۍ شو یا درې شو یا داسې زیات شو کنه. نو دا نو راځئ چې اول شروع وکړو په دې باندې. ګوره په انګلیش کې کله چې زه وایم کنه نو هغه څه وایم؟ آی. په فرانسوي کې څه ویل کېږي؟ ژ. کوم حالت ده؟ سینګولر ده. سینګولر یا سینګولیر، په فرانسوي کې ورته سینګولیر وایي. دلته ما تاسو ته لیکلی سینګولیر یعنی مفرد ده. مطلب دا ده چې کله هم ما په کوم ځای کې ژ استفاده وکړه، مطلب دا ده چې زه یوازینی د یو کس په باره کې خبرې کوم چې هغه څوک ده، هغه زه پخپله یم. کله چې ما ویلي یو یا چو یا چو یا تو، دا هم سینګولر ده. سینګولر دا هم به یو کس اوسیږي یا یو کس اوسیږي. د مثال په توګه یوازې یو شاګرد زما مخې ته ناسته او زه هغه ته درس ورکوم. صحیح شو؟ بیا یو ده په انګلیش کې، البته موږ تاسو رسمي او غیر رسمي دلته بیا منځته راغی. کله چې رسمي خبرې کوئ په انګلیش کې یو په خپل حالت کې په انګلیش کې داسې کلمې نشته، خو په فرانسوي کې شته. ما پخوانی درسو کې تاسو ته دا په نښه کړی وو او یا تاسو ته ما دا خبره کړې وو چې کله تاسو هم د یو نوی کس، سوسیال، ډاکټر او یا داسې نور چا سره د لومړی ځل دپاره خبرې کوئ، تاسو به څه استفاده کوئ؟ وو استفاده کوئ. څه شی؟ وو. که چیرې وو استفاده نه کوئ، د ډېر امکان په صورت حتی د 15 یا نه تر 80% پورې دا امکانات شته چې هغه مقابل لوري ته چې څوک ناسته هغه په تاسو باندې په غوسه شي او تاسو ته وایي چې ته دا حق نه لرې چې ماته چو استفاده کې. صحیح ده؟ نو
دا رسمي ژبه کې استفاده کیږي. ګورئ دلته ورته مخې ته سینګولر ایښې ده. که چیرې یو کس هم اوسیږي تاسو څه ورته استفاده کوئ؟ وو. ورپسې شي ده چې ال سینګولر ده، مفرد ده. ورپسې هی ده چې ایل سینګولر ده. اټ ګوره ما مخکې تاسو ته ویلي که نه چې د نارینه پروناون ورته استفاده کیږي. د نارینه ضمیر هم د اټ دپاره استفاده کیدی شي. دا هم سینګولر شوه. اوس د هغه نه وروسته په کوم نسواري رنګ چې تاسو دلته دا کوم ضمیرونه ګورئ دا د پرولر یا د مثبت او یا د جمع نومونو یا جمع ضمایرو دپاره استفاده کیږي. هغه په انګلیش کې څه شی ده؟ وی چې شو یعنی مونږ. دلته وګوره آن څه ده؟ پرولر مطلب د یو کسونه به زیات اوسیږي. خو کله نا کله که چیرې یو هم اوسیږي استفاده کوی شي. دا په یاد وساتئ. ښه دا یو استثنایي حالت کې راځي. د باندې به سر نه خوږوئ. د هغه نه وروسته وی ده بیا دوباره چې په دوهم طریقه موږ تاسو ته ښودل کیږي چې هغه څه ده؟ نو پرولر ده یعنی د مثبتو کسانو لپاره یعنی د یو کسو نه زیات ده. د هغه نه وروسته څه ده؟ یو. دا ګورئ موږ تاسو یو دلته لرو چې وو دلته هم وو ده. خو دلته تاسو چې کله استفاده کوو په رسمي توګه استفاده کوو. دلته چې تاسو استفاده کوئ دلته به یو کسو نه زیات اوسیږي. صحیح ده؟ 2 کسه 3 کسه 10 کسان به اوسیږي او تاسو به وو ورته استفاده کوئ. که چو استفاده کوئ مطلب دا ده چې یو کس ده. چې وو شو دنه مطلب دا ده چې دلته څومره کسان ده هغه ټول ته ګوته نیسئ. د هغه پسې دی ده چې هماغه مخکینی خبره ده. ما تاسو ته ویل چې څه استفاده کیږي؟ ال اسې نه تلفظ کیږي. صحیح ده؟ او ورپسې بیا هم دی ده چې ایل که چیرې مؤنث اوسیږي او ډیر کسان اوسیږي نو دا ورته استفاده کوی شي. بیا هم همدغه موضوع لږ زرکۍ دلته په فرانسوي توګه تاسو ته ښودل شوې ده په دې ښي غاړه کې په دې ښي چوکاټ کې. ګوره پخومي پخسن. صحیح ده؟ پخومي پخسن یعنی لومړی کس. چې ما تاسو ته ویلې که نه لومړی کس دلته څوک و؟ دا و. یعنی کوم کس چې خبرې کوي هغه که چیرې سینګولر یا یوازې اوسیږي کوم ضمایر ورته راتلی شي؟ ژ ورته راتلی شي، م ورته راتلی شي، م او ورپسې موا. اوس که چیرې همدغه لومړی کس د یو کسانو نه زیات اوسیږي نو ورته راتلی شي. اوس به ځینې ملګري وایي چې دا کوم حالت کې نو خی راتلی شي. د مثال په توګه فکر وکړه چې دلته زه د کرکټ په ټیم کې یم. صحیح ده؟ موږ 12 کسان یو په دې کرکټ ټیم کې. اوس کله چې زه د خپل د ټیم په باره کې خبرې کوم که نه نو زه په دې ځای کې خو داسې نه وایم که نه چې زه که نه نو زه به دلته وایم چې مونږ. صحیح ده؟ مونږ. نو دا به په فرانسوي کې کومه سي وایي؟ نو. اوس دوهم کس یا دوزیم پخسن دوهمی کس. ګوره دا دوهمی کس ده که نه چې ما مخکې تاسو ته ویلې چې د چا په باره کې چا ته موږ خبرې کوو یا څوک چې موږ ته غوږ نیسي. صحیح ده؟ هغه ته که چیرې یو کس اوسیږي یوازې اوسیږي کوم ضمیرونه استفاده کیږي؟ هغه چو او ته ورپسې توا. که چیرې د یو کسو نه زیات وشي او موږ ته غوږ نیسي هغه څه شو؟ وو. اوس زه نه پوهېږم چې اوس د مثال په توګه دا اوس د کمپیوټر شاته چې دا زما درس ته غوږ نیسي کیدای شي 10 کسه اوسیږي. که چیرې 10 کسه اوسیږي نو زه وو ورته استفاده کوم.
او که چیرې یو کس اوسېږي to ورته استفاده کوو. صحیح ده؟ داسې vous vous vous. اوس درېیمګړی یا درېیم کس په باره کې خبرې کوو چې په فرانسوي کې ورته څه وایي troisième personne. troisième personne. troisième personne که چیرې یوازې یو کس اوسېږي دا ضمیرونه ټول ورته راتلی شي. اوس به ځینې ملګري وایي چې دا دومره ډېر کوم ځای کې استفاده کیږي. مه ویرېږئ، تشویش مه کوئ. دا د کوم د ځینې خلکو خبره کوم بیلچه نه ده، کوم غر نه چپه کوئ، کوم سورنګ نه شکوئ. ښه ځان ډاډه وساتئ او زه په هر هفته کې تاسو ته همدې دپاره په هفته کې یو درس جوړوم، تقریبا 15 ورځې په منځ کې چې تاسو دغه هر موضوع باندې پرکټس وکئ، کار وکئ او تکرار وکئ چې تاسو هم ښه نتیجه لاسته راوړئ او موږ دپاره هم د یو تشویق بڼه وګرځي او زه تاسو ته لا نور کوششونه وکم او ښه درس آماده کوم. صحیح ده؟ نو دلته سینګولر یا سینګولیر درېیمه یا درېیمګړی کس باره کې چې خبرې کوئ هغه څه ده؟ ال هغه. که چیرې ښځه اوسېږي ال. د هغه پسې دا نور هم استفاده کیدی شي چې څه شی ده؟ لوی. دا هم ورته راتلی شي لو. ورپسې لا. ورپسې س. ورپسې سوا. ورپسې څه ده؟ آن. آخري کې یا. ویرېږئ مه، دا به په آینده کې تاسو ګورئ چې په کوم ځایو کې استفاده کیږي. بیا به د وخت سره زه به تاسو ته وایم چې دا داسې او دا څه ده او دا ضمیر ده چې په دغه ځای کې استفاده او یا کارول شوی ده. که چیرې درېیمګړي یا درېیمه کس په باره کې خبرې کوئ او هغه د یو کس نه زیات اوسېږي، لکه مخکې چې ما تاسو ته په مخکینی سلایډ کې ویلې، هغه په دې جدول کې ده. تلفظات یې هماغسې ده، صرف یو اس به اضافه کیږي. صحیح ده؟ ال. ایل. ورپسې دا نوی شی ده یا نوی کلمه ده. او. ورپسې ل. ورپسې لغ. نو د دې سلایډ درس دلته پای ته ورسېدو. ګورو چې نور ورپسې څه ده. ښه ملګرو، دلته کوم سبجکټونه یا کوم ضمیرونه چې موږ تاسو ولوسته، دا ما تاسو ته دلته په جملو کې استفاده کړې ده. او دلته ګورئ، دلته خپله سبجکټونه ده، په دې ځای کې معنا یې ده په انګلیسي کې. صحیح ده؟ چې څه معنا ورکوي. اوس به موږ تاسو سره لولو او ګورو ټکی په ټکی چې څه معنا ورکوي. کله چې زه وایم ژ، صحیح ده؟ زه. ګوره je suis. کومه سي؟ je suis. په انګلیش کې څه وایي؟ I am. مطلب زه یم. معنا یې څه شی دلته؟ meaning I. زه. که مثال په توګه بل جمله کې وکاروو یې څه ویل کېږي؟ j'habite. په انګلیش کې کومه ستونزه لوستل کېږي؟ I live. زه ژوند کوم. که چیرې تاسو د دوهم کس په باره کې خبرې کوئ، نو هغه یوازې یو کس اوسېږي. څه ورته وایي؟ tu. او که چیرې مثال په توګه تاسو ملګرو سره په خبرو کې یاستئ، هم چو استفاده کوئ شئ. دلته څه ویل کېږي؟ tu es. صحیح ده؟ چې هغه څه معنا ورکوي؟ you are. ته
ته یې. دلته وګوره په معنا کې لیکل شوی ده you singular. ته یو کس یې. صحیح ده؟ او که چیرې دویمه جملې ته متوجه شئ څه وایي؟ to a bit. to a bit. to a bit. ته ژوند کوې. you live. you live. مطلب دا ده چې ته ژوند کوې. صحیح ده؟ او یوازې یو کس ده. د هغه نه وروسته دا کوم ضمیر چې تاسو ګورئ چې ال ده او ایل ده، که چیرې ال استفاده کوئ الی، الی یا ایلی، ایلی. څه؟ he is, she is. څه معنا ورکوي؟ یا هغه ښځه ده یا هغه سړی ده. صحیح ده؟ داسې. په دوهمه جمله کې هماغه موضوع ده el habite, il habite. Elle habite, il habite. He lives, she lives. مطلب دا ده چې یا هغه سړی هلته ژوند کوي یا هغې ښځې هلته ژوند کوي. هغه پسې موږ څه لرو؟ on. on. که چیرې ستاسو پام وي که نه په پرولر کې موږ تاسو ولوستو، خو په سینګولر کې هم دا استفاده کېږي. که چیرې تاسو پام وي ما تاسو ته لږ ځله کې نښه وکړه هلته. نو دلته ګوره on est, on est, on est, one is. مطلب دا ده چې هغه یو کس ده. یعنی کله ناکله زه ویلی شم چې on est étudiant. د مثال په توګه موږ شاګردان یو. صحیح ده؟ یا موږ شاګرد یو، یا دلته داسې معنا هم ورکوي چې زه شاګرد یم. صحیح ده؟ یا داسې ویلی شي چې on a beat. دلته که زه چیرې وایم چې on a beat نو دلته مطلب دا ده چې موږ ژوند کوو. one live یا داسې چې موږ دلته we live. صحیح ده؟ د مثال په توګه که زه وایم on a beat نو د دې نه مطلب دا ده چې زه اوس ژوند کوم. اوس که زه چیرته ووایم چې on a beat اوزي ته ځونی، زه په یونایټډ سټیټ کې ژوند کوم. نو دلته on a beat on مې استفاده که که نه، مخکې خو دا مطلب و چې one. صحیح ده؟ یو کس باره کې و. ولې اوس چې ما on a beat ویلې نو مطلب دا ده چې زه ژوند کوم. نو زه ځان ته نه یم که نه، زما کورنۍ ما سره ده، زما کډه ده، زما بچي ده. نو دا چې فکر ورته وکړې که نه نو زه خو یوازې نه شوم. نو دلته مثبت هم راتلی شي. صحیح ده؟ نو مینینګ یو هم ده، زیات هم راتلی شي. صحیح شو؟ د هغه پسې نو لرو. نو ښه. نو سوم، نو سوم، نو سوم. په انګلیش کې څه معنا؟ we are. we are. مطلب یې څه ده؟ we. مونږ. مونږ. صحیح ده؟ مونږ یو. مونږ یو. نو ابیتون، نو ابیتون، نو ابیتون. څه مطلب؟ مونږ ژوند کوو. مونږ ژوند کوو. we live. we live. د هغه نه وروسته موږ تاسو وو لرو چې هغه څه ده؟ vous êtes. vous êtes. vous êtes. you are. ته یې. مطلب یې څه شی ده؟ مینینګ یې you plural یعنی جمع ده. صحیح ده؟ دلته ګوره you سینګولر و، مفرد و، یو کس و، خو دلته څو کسه ده؟ دلته زیات ده. دلته ګوره مخې ته هم پرولر لیکل شوی ده، دلته سینګولر لیکل شوی ده. دې ځای پورې سینګولر. ګوره دا کوم چې تاسو ګورئ آن دا د دې دواړو ترمنځ ده. مثبت ته راتلی شي، مثبت ته هم راتلی شي او سینګولر ته یعنی منفي ته هم راتلی شي. صحیح ده؟ داسې. نو vous êtes ته یې. vous habitez. vous habitez. vous habitez. you live. مطلب دا ده چې تاسو ژوند کوئ. تاسو ژوند کوئ. صحیح ده؟ بخښنه غواړم کله ناکله یو څه ناڅه زه هم وظیفه کې اوسېږم او یا کله ناکله مصروف کېږم، نو ځینې د غږ بندېدل که چیرې غږ قطعېږي یا څه مشکلات مخکې کېږي زه تاسو نه بخښنه غواړم. ما تاسو ته پخوا هم ویلي ده چې زه دلته
د خپل فامیل سره ژوند کوم او ډیر مصروف یم، نو کله کله زه د وظیفې په وظیفه کې اوسېږم او تاسو ته دا درس جوړوم. نو که چیرې کوم وخت کوم ځای کې یو څو ثانیې یا یو دقیقه شاوخوا ساوند قطع کیږي او زه مصروفېږم د همکارانو سره، یا کوم غږ اورئ تاسو، یا د ریډیو یا د مخابرې غږ اورئ، نو تاسو نه زه بخښنه غواړم. نو دا مې ځکه تاسو ته یادونه وکړه چې زه البته د ورځې په اوږدو کې ډیر مصروف یم او د خپل د وظیفې په وخت کې زه تاسو ته دا درسونه جوړوم. صحیح ده؟ نو راځئ چې بیرته درس ته لاړ شو. ښه، vous habitez you live. دلته ګورئ تاسو ډیر کسان ژوند کوئ. د هغه نه وروسته ال او ایل. ال او ایل تلفظات یې هماغه شی ده، صرف ګورئ یو اس اضافه شوی ده او معنا یې څه شی ده؟ معنا یې دی، یعنی دوی. مسکولن یعنی نارینه ده او ښځینه ده. ښه، الزون، الزون، ایلزون، ایلزون. they are دوی دی، دوی دی. الابیت، الابیت ګوره لیکل مختلف کیږي، لوستل عین شی ده. الابیت، ایلابیت، ایلابیت، ایلابیت. they live، they live، دوی ژوند کوي. نو دوستانو دا ما تاسو ته سبجیکټ او یا ضمیرونه ټول په جملو کې دلته استفاده کړې ده. ښه، دغه ځای پورې موږ تاسو کوم شیان چې ولوسته دا خو سبجیکټونو استفاده ما تاسو ته وښوده، خو ولې تاسو تر اوسه پورې په دې نه پوهیږئ چې یو لغت کومه سي استفاده کیږي او کومه سي جوړیږي. تاسو د خبرې نه مو ویریږئ، اوس صرف دومره زده کړئ چې کومه سي استفاده کیږي. په راتلونکي درس کې به د خیر سره زه تاسو ته دا زده کوم چې تاسو کومه سي یو لغت په جمله کې استفاده کوئ. صحیح ده؟ په راتلونکي درس کې به تاسو په دې پوه شئ. نو د اوسنۍ درس لپاره همدومره فکر کوم چې بس دی. هو، دلته زموږ درس پای ته رسیږي. بیا هم که چیرې تاسو په کوم ځای کې مشکلات لرئ، پوښتنه لرئ، سوال لرئ، پیشنهاد لرئ، ښه ازادانه په کومنټ کې موږ ته پوسټ کړئ، موږ سره یې شیر کړئ خپل نظریات، پیشنهادات، انتقادات. زه ستاسو په چوپړ کې یم. نو دوستانو دلته زما درس پای ته رسیږي. تاسو راتلونکي درس پورې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خدای پامان.